مثال د لیلا او د مجنون قصه مې هغه منځ کې پرېښه مې سبا به وکړو. مجنون یو ورځ ناست دی که نه، داسې د هغه طرف نه سپینه وریځ راغلې، سپینه وریځ چې په اسمان کې ډېر خوند کوي، قسم قسم په نمونو جوړه شوي وي که نه، دوی خو سپینه وریځ د هغه طرف نه لیلا د کور چې کوم طرف ته و که نه، د هغه طرف نه کوترې راتلې، کوترې ښکلې ښکلې کوترې، د هغه کوترو ته کته بیا یې شعرونه ویلو، یا حمامة بطن الوادیین ترنمي، وایي ای د لیلا د کلي کوترو ما ته د لیلا حالت ووایه چې لیلا په کوم حالت کې وه. صحیح ده، الله جل شانه دې وایي په تاسو باندې د دې سپینو وریځو د اوبه وڅکلی کړي، الله یې تاسو له دې سپینو وریځو د اوبه درکړي. یو پوره قصیده یې ویلې ده، چا مجنون، بیا اخره کې یو شعر ویلی، اخره کې یو شعر ویلی ډېر ناشنا، وایي عفا الله عنها، الله دې لیلا ته معافي وکړي، عفا الله عنها، الله دې لیلا ته معافي وکړي، هل ابیتن لیلة ولم یسر الی خیالها، زما په زندګۍ کې دا شپه نه تېره شوې چې د هغې سوچ مې پکې نه وي کړی، زما په زندګۍ کې د شپه نه تېره شوې چې د لیلا سوچ مې پکې نه وي کړی. الله دې لیلا ته معافي وکړي. لیلا ګناه کړې وه، لیلا اوس ګناه نه ده کړې، خو څه کوي د محبت اظهار کوي، الله جل شانه دلته څه کوي د محبت اظهار کوي. دا یې که نه قسم قسم عاشقان په دنیا کې، ډېر پاکې مینې والا سړی تېر شوی، ډېر پاک دامنه انسان تېر شوی، یو بهترین تاریخ دی. رستلی و دغه ته چېرته بار وتلی و، داسې کاړجنه ځمکه وکړه، کاړجنه شګلنه او غریزه علاقه دا چې خپل منځ کې یو ځای شي، داسې واړه واړه کاڼي هم پکې، شګه هم پکې، داسې علاقه. هلته ناست وو او کیسې شروع کړی و که نه، کله په شګه باندې لیکي داسې یا لیلا یا لیلا یا لیلا، مخې ته دغه تېرېدي، اوسۍ نه اوسۍ، یو سویه کوي هغه نه، اوسۍ ډیر، صحیح ده، غزال ورته وایي په عربۍ کې، غزال هرن چې ورته وایي. نو هغه په لار روانې وې، د دې سترګې ډېرې زیاتې مزېداري، ته ته هم خیال ورته کړی، د دې اوسۍ نه یې سترګې ډېرې مزېداري. نو مجنون څه وایي؟ مجنون وایي یا زبیات القاء قلنا لنا الیلا یمنکن ام لیلا من البشر، وایي ای د کاړجنې ځمکې اوسو، ای د کاړجنې ځمکې اوسو، یا زبیات القاع قلنا لنا، وایي موږ ته ووایه چې الیلا یمنکن ام لیلا من البشر، لیلا دا سترګې خو ستاسو په شان دي، دا ستاسو ذات نه ده که د انسانانو ذات، ستاسو ذات نه ده که انسانان. پلار بوتلی و حرم شریف ته، د لاس نه ونیو، یاره ته سمېږي نه، د لاس نه ونیو حرم شریف ته یې بوتل، حرم شریف ویل توبه وباسه، چېرته به څه وباسم، خانه کعبې پردې ونیسه، پردې ونیوي، ووایه شابه چې زه توبه وباسم د لیلا نه محبت نه، توبه وباسه. پردې ونیوي، یو شعر یې ډېر عجیبه، وایي الهي تبت من كل المعاصي، خدای زه د ټولو ګناهونو نه توبه وباسم، الهي تبت من كل المعاصي ولكن حب لیلا لا اتوب، خو زه د لیلا د محبت نه توبه نه وباسم، ځکه زما مینه محبت سره هغه پاک دی، د غلط فهم ما به د تمام ګناهونو نه معافي غوښتې، دې دا به